د دې تعلیم یافتو جاهلانو دا نښې څه دي؟ په دې کې د ټولو لومړی نښه چې کومه ده د اناپرستي، د نرګسیت ښکاري، نارسیزم دې ته په انګریزي کې وایي. د خپل ځان نه متاثروي، سیلف امپرسډ او سیلف انسپایرډ خلک چې کوم دا تکبر چې دی دا د دې نه پس پیدا کېږي. لکه ګورې یو کس ته نه خپل ځان متاثر شي کنه، لکه هغه د خپل ځان یو غټ سړی ښکاري، نو چې ځان ورته کله غټ سړی ښکاري نو بیا تکبر به پکې خامخا راځي، خپل ځان د نورو خلکو نه اوچت ګڼي. نو چې کله دې خپل ځان د نورو نه اوچت ګڼي دې ته څه وایي؟ احساس برتري ورته وایي کنه. خو دې ځای کې یو ډېره فلسفیکل پوینټ دی او هغه دا دی کنه چې وایي دا احساس برتري چې ده نو دا په اصل کې د احساس کمترۍ اعلیترین شکل دی. لکه څنګه نو ګورئ اسانه یو سړی دی او هغه د احساس برترۍ ښکار دی، لکه وایي زه زما خاندان اوچت دی، یا د سبق ته وجې نه یا د دولت ته وجې نه دې ځان اوچت ګڼي. نو دې ځان اوچت ګڼي نو چې ده ته کله ته ووایي چې یا دا یو کار کول دي نو دې وایي لکه زه به اوس دا کار کوم، مړ دا وایي موږ سره نه ښایي که نه. یعنې که چېرې زه دا کار وکړم نو بیا خو به زه لکه کمتر حساب شم، د خلکو کتاب کې به کمتر شم. نو دا دی چې دې ځای کې د کمترۍ را خوف د ده په ذهن کې دی، دا هم که احساس کمتري شوه که نه. او چې کله کم سړی ځان نه متاثره دی نو بیا د دې یو ساید افیکټ دی که نه چې دی په خپل ځان باندې تنقید نه برداشت کوي. او چې کله په ده کې یو لکه په ده کې یو کمی دی او هغه کمی هم ده ته چا پوینټ آوټ کو چې یاره دا په تا کې کمی دی نو دی الټا هغه سره جګړه جوړه کړي. بله پکې یو ساید افیکټ دا دی دی په خپل دروغو تعریف باندې هم ډېر زیات خوشحالېږي، ځکه چې د ځان نه متاثره دی. اوس چې د ده څوک صفت وکړي نو دی پاوا شي، چې دی پاوا شي هم دقه ښه ټایم د ده د دوکه کولو. او جاهله خلک هم دقه شان خلک دوکه کوي چې موږ د په ملا باندې ډب راکړي وایي ته ډېر بهادر سړی ته ډېر پوهې، بیا موږ په ځان باندې نه پوهېږو. بله پکې یو خبره دی دی خودغرض دی چې اناپرست دی که نه، نو چې اناپرست دی نو خودغرضي پکې راشي او دی د سوسایټۍ د خیر د خلکو د کام د خیر د امت د خیر دا خبرې نه صرف په خپل ځان باندې پوهېږي. زمونږ د لاسو نه که ملکان وځي کالج کې یا یونیورسټۍ کې او هغوی لاړ شي بیا فارغه شي نو دې هلکانو کې تاسو ته پته نه موږ لا چې چېرته لاړ شو موږ ټول نه زیات قدر کم طالب علمان کوي، کم سټوډنټس کوي چې کم په کلاس کې ایوریج او یا چې نالی کوي. اکابل ګورې چې کوم دی نو استادانو لا هغه شان عزت نه کوي. دا ولې؟ په دې وجه د ده مایند کې دې ځای کې په ګوټ کې یو خبره دا پرته ده مړه وایي دې کې د استاد څه کماله زه خو قابل وم وایي. نو دی د استاد نه مني داسې. نو هر یو سیلف امپرسډ سړی نه وي دی د چا نه مني تر دې پورې چې دی د الله پاک هم نه مني. لکه چې دی کله ځان وکړی او پیسې وګټي نو چې کله دې پیسې وګټي ده ته څوک وایي چې په تا باندې خدای پاک ډېر غټ فضل کړی دی، وایي دا ما ځان کړولی دی.